سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یې. زه یم صدر ولیاریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل کې خپل تصویران کارتون ډیزاین ته واړو. دا کوم عکسونه تاسو په دې ما په سکرین ګورئ ملګرو، دا ما ټول په کارتون ډیزاین ته اړولي، هغه په ډېر اساني باندې. تاسو هم کولی شئ خپل عکسونه داسې د کارتون ډیزاین ته واړئ او ډېر خوندور شان ته راځي. نو ډېر خوندور اسانه ویډیو د ویډیو تر پای پورې ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ویډیو شروع کولو مخکې که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی اپلود شوی معلوماتي ویډیو ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي. نور مو که ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اوس ورځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو خپل تصویران یا هم عکسونه د کارتون ډیزاین ته واړو. نو موږ سره اوسیږئ. د کارتون ډیزاین ته واړو، دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دا اپلیکیشن باید موږ خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ کولو طریقه به هم درته وښیم او لینک به هم د یوټیوب ډسکرپشن کې درکړم. دا ملګرو ټونمي په نوم یو اپلیکیشن ده، دا باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو، دا زه تاسو ته په نښه کوم، دا اپلیکیشن باید تاسو ورته را ډاونلوډ کړئ. دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو په خپل پلی سټور اکاونټ ته راسئ. پلی سټور اکاونټ ته چې راغئ دلته په سرچ کې ولیکئ ټونمي چې د پی می کوي. صحیح ده ملګرو، دا مو چې ولیکو دا به سرچ کوي. نو سرچ مو چې کوي ملګرو، دغه اپلیکیشن تاسو باید د جنې را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده ملګرو، ما اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی، ما ته اوپن لیکي 10 میلیون نفر تقریبا ملګرو دا اپلیکیشن له دغه ځای را ډاونلوډ کړی دی. دې کې ملګرو نه تنها چې د کارتون عکسونه جوړیږي، نور خوندور عکسونه ډیزاینونه هم پکې جوړیږي. نو کله مو چې ملګرو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، نو دا اپلیکیشن به را خلاص کړئ. یو شیبه به ورته انتظار وکړو تر څو د اپلیکیشن خپله پروسه یا هم خپل اصلي صفحه موږ ته را خلاصه کړي. نو ملګرو دې کې نه تنها کارتون بلکې نور ډېر خوندور عکسونه پکې جوړولی سو. دا چې اوس را خلاص شي ملګرو، تاسو به هم خوند درکړي چې تاسو خوندور اپلیکیشن ده، په ډېر خوندور شانته عکسونه جوړولی سو. غوښتل یم چې کارتوني په شان اپلیکیشن بخښنې سره تصویران جوړ کړه. دا د کارتوني خان چې ده د سړي په دې باندې به کلیک وکړو. نو په دې مو چې کلیک وکړو، تاسو که چېرته عکسونه جوړ کړي ملګرو دغه ځای کې دلته راړئ، که دلته یې روان اړوو نو دغه د عکس نښان باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، نو دا مو چې ووهو، بخښنه غواړم، نو دا مو چې ووهو نو دلته تاسو راسئ خپل ګیلري څخه یو عکس ته راوړئ، هغه که هر عکس وي. زه به دلته خپل ګالري نه یو تصویر ورته راواخلم، همدا تصویر به زه ورته راواخلم. دا ځینې تاسو ملګرو کولی شئ دې سایز هم ورته انتخاب کړئ چې څومره باید دا کې راشي. زه غواړم دومره پکې راشي، نو دا به د ټیک د تیر نښان چې ده په دې باندې به کلیک وکړو. دلته تاسو ته ایډز درکوي ملګرو، دا ایډز به څنګه کوي، لږ ورته انتظار وکړئ. دا ایډز څنګه کړو، ایسته کړو، دا به ایسته کړو. نو دلته ملګرو پروسیسینګ روان ده، نو یوه شیبه به ورته انتظار وکړو تر څو دا خپله پروسه څنګه د سر ته ورسوي. نو لږ به ورته انتظار شو. نو دا د ملګرو تاسو ته به داسې صفحه راوړئ. نو دلته تاسو ورته انتخاب کړئ کوم ډیزاین ورته انتخاب وایي. دا د توګه موږ د نمرزي کې وګورئ، ګیرې هم شته، برېته هم شته ده، بلکې تنها لږ ګیره لږ برېتونه یې راغلي. دلته هم ګیره او برېت شته او د ځینې پاس څخه څنګه دا مچ غوندې شی هم شته. او دلته ملګرو تنها لږ ګیره او برېتونه شته، دلته هم او دلته هم ګیره پرسته ده. نو ستاسو اتې خوښه ده که هر یو ورته انتخابوئ. زه دغسې ګیره او برېت لږ راغلي دي، همدا ورته انتخابوم. صحیح ده ملګرو، دا مو ورته انتخاب کړئ. لږ بیا یو پروسه روانه ده، هغه سر ته رسېدل. تاسو پاس وګورئ پروسیسینګ 1/2 یعنې یو سوی د یو بل پاتې څه ده هم پروسه سر ته ورسوي. نو لږ ورته انتظار کېږو. دا د ملګرو تاسو ته به داسې صفحه راوړل، یو بله پروسه څنګه ده، سلیکټ د بای یو لایک
موسټ دا پروسه چې د مونږ لږ انتظار ورته کوو تر څو خپله هغه مونږ ته راوړی کوم تصویر مو پکې ورکړی ده هغلته یې مونږ ته اوس راوړی دا پروسیسینګ چې یې پکې لیکلی ده دا د ملګرو وګورئ زما عکس په دغه ځای کې راواړو صحیح ده دلته تاسې کولی شئ نور مختلف ډیزاینونه ورته انتخاب کړئ هر یو چې ستاسو خوښوي مثلا زه دا د چشمک والا ورته انتخابوم دا څنګه کې پروسه ده هغه کوي بیا به څنګه کې د چشمک والا ته یې راواړوي نو لږ ورته انتظار وکړه تر څو د چشمک والا هم راواړوي ته ګورئ ملګرو څومره خوندور راغی دا یې چشمک والا دلته ملګرو هر یو تاسې ورته انتخابولی شئ کوم ډیزاین مو چې زړه وي همغه ورته انتخاب کولی شئ نو اوس هم چې کله دا انتخاب کو غواړئ ګیلري ته سیو کړو نو په دې ټیک مارک آپشن چې کوم ده په دې به کلیک وکړو نو دلته الموسټ ډن صحیح ده ملګرو یو وړوکی پروسه سرته بیا هم رسي نو لږ به ورته انتظار وکړو نو دا د ملګرو تاسو ته به داسې یوه صفحه راوړئ کله چې په دې ټکسټ باندې کلیک کړو دلته موږ تاسو سره لیکنه هم کولی شو خو زه اوس لیکنه نه کوم غوښتله مو چې ګیلري ته یې کاپي کړئ دا پاسې درې ډاټه آپشن ده په دې درې ډاټو به کلیک وکړئ ته لیکلی سیو ټو ډیوایس نو په دې سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک وکړو سیو ټو ډیوایس مو دلته لاندې لیکلي ډاونلوډ د فیسبوک دا واتساپ دلته کولی شئ په نور سوشل میډیا ته یې هم څنګه کوئ د همدجې نه ولګوئ که نه غوښتله مو چې ډایرکټ څنګه کوئ نو ګیلري ته کاپي کړئ نو دلته لیکلی ده ملګرو ډاونلوډ آپشن دا څنګه سو ایمیج سیویټ نو په دا څنګه سو ایمیج سیو سو نو دا ملګرو دې طریقه هیله چې خوښه شوي مې یو شی مو زده کړی وي تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه اپلود بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او